د اعلیقدر امیرالمؤمنین د حکم پر اساس یو شمېر نوې ټاکنې شوې. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د اعلیقدر امیرالمؤمنین د حکم په اساس یو شمېر نوې ټاکنې شوې. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د اعلیقدر امیرالمؤمنین د حکم پر اساس په یو شمېر وزارتونو، ولایتونو او ریاستونو کې ټاکنې شوې. نوموړي ویلي چې د اعلیقدر امیرالمؤمنین د حکم پر اساس د کورنیو چارو وزارت مخکني اداري معین مولوي نورجلال جلالي، د عامې روغتیا وزارت د سرپرست په توګه د استخباراتو عمومي ریاست مخکني ادارې معین ملا رحمت الله نجیب، د کورنیو چارو وزارت د ادارې مرستیال په توګه د سمنګانو ولایت مخکني والي ملا عبدالاحد فضلي، د فاریاب ولایت د والي په توګه د فاریاب ولایت مخکني والي ملا محمد شعیب رسالت، د سمنګانو ولایت د والي په توګه ټاکل شوي. همداراز نوموړي زیاته کړې چې د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ مخکني ولسوال حاجي محمد صادق انقلابي، د کندهار ولایت د والي مرستیال په توګه او د کندهار ولایت مخکني د والي مرستیال مولوي حیات الله مبارک د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ د ولسوال په توګه په دنده ګمارل شوي دي. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.